په مرکز کلات کې نن د سلګونو اړمنو او جنګ کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوه. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس وایي چې د پاکستان هیواد د بیت السلام خیریه بنسټ لخوا د 646 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د نقدي پیسو مرسته هم وسوه. نوموړی زیاتوي چې دوی هڅه کوي د دې ولایت اړمنو او جنګ کورنیو ته لا ډېرې مرستې راجلب کړي او د هغوی سره لازمي مرستې وکړي. د بیت السلام په نامه پاکستان خیریه بنسټ ته د هغو لخوا زابل ولایت سره د 646 کورنیو لپاره شوې ده. په هغو کې یو پارسل وړه دي او یو کمپل ده توس او 1 کیلو شنې چای دي، 15 کیلو غوړي دي او 15 کیلو لوبیا ده، 15 کیلو وریجې دي او 3 کیلو ممپره ده، 1000 افغانۍ دي. دا د هر فامیل لپاره موږ ورته آماده کړي دي چې هغو ته یې ورکړو. لا زموږ کوشش په پراخه کچه روان دی انشاءالله چې له هره طرفه موږ خپل کوشش کوو. پر همدې مهال مرسته شوي کسان که څه هم په دې مرسته خوښي ښیي، خو زیاتوي چې وچکالیو او بېوزلیو سخت ځپلي چې لا هم ډېرو مرستو ته اړتیا لري. دوی تمه وښوده چې دولتي مسؤلین او بډایه خلک د دې ولایت د غریبو او بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي. ضرورتونه خو ډېر دي، دغه مرسته خو ډېره مننه چې موږ د مرستې څخه او نور مرستې غواړو. زموږ را روان د ایتمان له غاړې د باغونه چې مو هغه وچ شو، اتې اوبه هم نشتې، اتې کښتۍ را روانه ده، اتې که نورې مرستې وشي موږ به ډېر ځینې خوشحاله یو. باندې ډېر خوشحاله یو چې موږ دغه ډېرو دغه کوو، احترام ستاسې لرو چې تاسې له موږ سره نورې مرستې وکړئ. په دغه باندې موږ ګزاره کوو زیاتې چې ته بلې مرستې پرې موږ سره بیا نورې مرستې وشي. موږ ډېر سره دغه یو ضعیف یو، ډېر سره کمزوري یو. مرسته خو نو ډېر راټکلی موږ وایو چې مرسته را سره شوې ده، باید چې نورې مرستې هم را سره وشي. منتظمه را روان ده، بله را روانه ده، زیاتې مو ګزاره په دې خو نو ګزاره نه کېږي. د یادونې وړ ده چې د دې مرستو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې څو ورځې وړاندې په دې ولایت کې د یونیسیار په مرسته د 2500 کورنیو سره مرسته شوې.